بیا هم په خیر راغلی. خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. جرمني په پښتو باندې د فروشاین د برخې لوستونه دي 15 چپټر یا 15 بوګن دی. له دې وروسته به کوشش کوو چې هغه پوښتنې چې تکراري دي هغه به ډېر لنډ تشریح کوو او په لنډه به ترېنه تېرېږو د دې لپاره چې نورو لوستونو ته وخت پاتې سي او نورې پوښتنې ښې تشریح سي. که چیرې تاسو نوي یاستئ او تر اوسه هم چینل نه دی سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او هم در سره لایک کړئ تر څو ډېرو نورو هغو ته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. که نیوکه او وړاندیز لرئ کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. د 15 بوګن لومړۍ پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده، یو انځوریزه پوښتنه ده. لومړی راځو انځور ته. په انځور کې ګورو چې 20 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. دا لیکدړه ډیره مهمه او اړینه ده په دې ځای کې ځکه دلته کېدای سي یا هم کوم وړکتون وي یا هم کوم مکتب وي یا هم د لوبو ځای د ماشومانو دپاره وي. نو کېدای سي ماشومان د سړک یوې غاړې نه بلې غاړې ته لاړ سي او د هر موټر منځ نه هم کېدای سي یو څوک راووځي. پوښتنې ته ځو. womit sollten sie rechnen؟ دلته د څه شي تمه کېدای سي ووسي، څه پیښېدای سي. das starkes Bremsen erforderlich werden kann. کېدای سي چې د دې اړتیا وسي تاسې ډېر کلک بریک ونیسئ دلته. dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können. هو دا سم ده، دلته دا هم سم ده، د موټرونو د منځ نه کېدای سي ماشومان راووځي. dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können. او کېدای سي د سړک منځ ته یو دفعه غټان یا مشران هم هغه څوک چې مشران دي کېدای سي هغوی هم سړک ته راووځي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen؟ چیرته باید تاسو ځانګړی تمه ولرئ د دې چې هلته د ځغاسلیکه یا سړک چټل سوی وي او یا هم د دې خطر اوسي چې موټر دې وښویږي. an innere städtlichen Kreuzungen دننه په ښار کې چې کومې څلور لارې دي نه. an Einmündungen von Feldwegen هغه ځایونه چې د کاروندو نه ورته سړکونه راځي یا هغه څلور لارې چې د کاروندو نه ورته سړکونه یو ځای کېږي. هو. am Baustellen په چیرته چې ودانیزې چارې روانې وي. د سړک په سر باندې چیرته چې ودانیزې چارې روانې وي. دا دواړه سم دي. دریمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. die Straße ist auf einem kurzen Stück verreist. was sollen Sie hier möglichst vermeiden؟ سړک لږ زرکی یخ وهلی ده یا لږ ځای یخ وهلی ده. دلته باید تاسو څه وکوئ یا د څه شي نه ډیر کوشش وکوئ چې جلوگیری وکوئ. کوم عمل هغه باید ونه کوئ. beschleunigen، Lenkbewegungen، bremsen. دغه درې واړه به نه کوئ. کله چې تاسو پوه شئ چې سړک ښویي یا سړک یخ وهلی ده دلته موټر ښویږي، موټر به یو دفعه ریز ورته نه ورکوئ، بې جایه به اشترنګ نه وهئ او بل بریک به ډېر نه نیسئ چې د بریک نیولو سره هم موټر ښویږي. رو رو به تاسو ځئ. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie biegen von einer helle erleuchteten in eine dunkle Straße ein. was müssen Sie dabei berücksichtigen؟ تاسې د یوې ښې رڼادارې سړک نه داسې یو سړک ته ننوځئ چې هلته تیاره ده یعنې څراغونه پکې چالان نه دي. دلته باید چی شته تاسو پام وکئ. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als früher. هغه موانع چې هلته دي هغه د مخکې نه اوس سم نه ښکاري ځکه تاسې په تیاره راننوتئ. هو. die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. ستاسو سترګې ډېر وروسته کار کوي په تیاره کې.
Schon beim Abbiegen haben sie ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewonnen. کله چې تاسو تیاره ته راننوځئ د رڼا نه، نو ستاسو سترګې د فتن کار کوي نه. کله هم چې تاسې د رڼا نه تیاره ته ننوځئ د فتن تاسو سم څه شی نسئ لیدلی. دلته دا دواړه ځوابونه سم دي. پنځمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren؟ څه شته مو باید ځانګړی پام وي کله چې تاسې تیفګاراژ هغه ځای چې د کورونو د لاندې د موټر تمځای وي او موټر هلته تاسو ودروئ. Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. کله چې پیاده کسان هغه د سړک په سر باندې روانېږي یا هماغه په ځغاستلیکه باندې چېرته ستاسو موټر بیایي. Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnis gewöhnen. د ټولو نه اول باید اما سترګې هم لږه مخکینۍ پوښتنې غوندې ځکه تاسو تیاره نه رڼا ته ننوځئ. تیفګاراژ داسې دي تل په تعمیرونو کې وي یا د تعمیرونو نه لاندې وي، نو هغې کې تیاره وي. که تیاره نه وي ګروپونه وي نو د بیرون رڼا او د دننه رڼا فرق کوي. هلته ستاسو سترګې لږ زرکۍ ناوخته کار پیلوي. Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrt beschädigt werden. کله چې تاسو ننوځئ او یا بیرته هم راوځئ، بورشتینونه او یا هم د ځینې ځایګانې دي راوتي دي چې هلته ستاسو ټایر که چېرته تاسو ننوځئ د تیفګاراژ ته او بیرته هم راوځئ نو ټایرونه کیدای سي هلته ولګیږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پیاده کسان یا هر څوک چې وي هغه په ګراج کې ګرځي او راګرځي، ستاسو سترګې او بیا هم ټایرونه. شپږمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Wann wird ein Überholender gefährdet؟ کله هغه کس چې د بل موټر نه مخکې کیږي د خطر سره مواجه کیږي. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt، کله چې تاسو د یو چا نه مخکې کیږئ او یا هم یو موټروان د بل موټروان نه مخکې کیږي او هغه چا نه چې مخکې کیږي هغه موټر یو دفعه خپل موټر ته ریز ورکي، هغه وخت کې خطر پیښیږي ځکه کله چې دا موټر راغواړي داسې راووځي د دې موټر نه مخکې کیږي. که دواړه سرعتونه زیات کړي نو یو د بل نه مخکې کیدلی نسي. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert، کله چې تاسو د چا نه مخکې کیږي او د هغه خپل سرعت راټیټوي، دا ښه خبره ده ځکه د مخکې کیدو لاره لنډیږي او زه زر تیریدای سم. Wenn der Eingeholte zum Überholen ausschreitet، کله چې یو موټر د بل موټر نه مخکې کیږي او هغه مخکې کیدونکي موټر نه دغه موټر دا یو دفعه بیا شروع وکړي وایي چې نه زه هم غواړم مخکې سم، نو دواړه دې وخت کې کیدای سي چې د ټکر سره مخ سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Worauf müssen Sie sich hier einstellen؟ دلته باید د څه شي تمه سوي وي او څه پیښیدونکي کیدای سي. ځواب ته راځو. Personen betreten die Fahrbahnen، کله چې دا ترافیکي لوحه وینئ دلته دا کیدای سي ولې که دلته کورونه نه دي موټرونه ولاړ دي، دلته داسې ځایونه دي چې خلک پیاده پکې قدم وهي او ګرځي. هو کیدای سي خلک د سړک نه راواوړي یا یو خوا نه د بل خوا لاړ سي. Fahrzeuge biegen auf die Fahrbahn ein، دا موټرونه کیدای سي یو وار راوځي د سړک ته او یا هم د مخامخ نه چې راځي داسې راتاو سي. Entgekommene Fahrzeuge biegen links ab، را روان موټر کیدای سي چپ لاس ته تاو سي. هو دلته دا درې واړه سم دي. اتمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wozu können bereits geringe Menge Alkohol führen؟ څه شی کیدای کولی سي که ولو که هغه ډیر لږ نشهیي توکي وي کارول سوي وي او څه راتلونکي کیدای سي ولري یا څه اثرات لرلی سي. Zur verzögerten Reaktion، ستاسو هغه عکس العمل یا د غبرګون پروسه ډیره ځنډوي ځکه تاسو ډیر وروسته عکس العمل یا هم غبرګون ښیي. Zu einem Nachlassen der höheren Unschleißungen، zu riskanter Fahrweise، ډیر خطرناکه سفر یا مزل. دلته دا درې واړه سم دي. Die Frage wurde richtig beantwortet.
9مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. wo dürfen Sie hier parken؟ چیرته کولای سئ دلته موټر ودروئ. Einbahnstraße ده. په Einbahnstraße کې تاسو کولای سئ هم دې خواته موټر ودروئ هم دې خواته د سړک موټر ودروئ. In meiner Fahrrichtung nur auf dem linken Seitenstreifen. Auf dem linken und rechten Seitenstreifen. دواړو خواو ته تاسو کولای سئ موټر ودروئ. دلته ویل سوي دي چې یوازې چپ خواته کوئ سم، دلته ویل سوي چې یوازې راسته خواته نه. چې Einbahnstraße وي تاسو که دا رقم ځای ولري دواړو خواته تاسو کولای سئ دواړه خواته موټر پارک کړئ. 10مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten؟ کله باید تاسو ودرېږئ کله چې تاسو د بان یا د ریل پټلۍ په سر باندې تیریږئ. Wann wenn rotes Blinklicht aufleuchtet؟ کله چې هغه سور چراغ چالان سي. هو. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiße, rot-weiße Fahne schwenkt؟ کله چې هغه کس د ریل په پټلۍ باندې ولاړ وي، هغه راهنما یا لارښود سړی او د هغه په لاس کې سپین، سور او سپین بیرغ وي او خوځوي. wenn sich die Schranken senken؟ کله چې هغه لرګی یا موانع چې راکته کیږي، سور او سره او سپینه موانع چې ده. دلته درې واړه سم دي. دا پوښتنه هم تکراري ده. 11مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie nähern sich einem Linienbus. تاسو یو بوس ته نږدې کیږئ، ښاري بسونو ته. Der auf ihrer Fahrbahn im Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein؟ کله چې تاسو د بوس ته نږدې کیږئ، دا پر روان سړک باندې هالټشتلې یا بوس تمځای کې ولاړ دی او 4 واړه خبرتیایي څراغونه هم چالان کړي دي. دلته د څه شي تمه کېدلی سي یا څه پیښېدلی سي. Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn. کله چې دا مسافر یا هغه کسان چې په بس کې دي بس نه کته کیږي پرته له دې نه چې څه کوم فکر وکړي یو دفعه سړک ته راواوړي. هو. Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen. او یا هم هغه کسان چې غواړي بوس ته لاړ سي یا بس ته ورسیږي پرته له دې نه چې فکر وکړي د سړک نه تیریږي. هو. Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat. نه دا سم نه ده، یوازې دا دواړه دلته سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Welche Bedeutung haben orangefarben Warentafel an einem Fahrzeug؟ کله چې یو موټر روان وي یا یو موټر وي د هغې شاته یوه زیړه ترافیکي نښه وي. دا ترافیکي نښه یا دا نښه یا لوحه په دې موټر باندې چې لګول سوي وي په نارنجي رنګ باندې، دا څه معنا ورکوي؟ دا معنا ورکوي چې په دې موټر کې کیمیاوي توکي او یا هم خطرناکه مواد انتقالیږي. Weil Gefahr guter Transport. خطرناکه یا هم هماغه کیمیاوي مواد یا یو څه چې د ژوند لپاره کېدای شي خطرناکه اوسیږي د هغه شیانو ترانسپورت. Vor ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg. Fußgängerüberweg د پلي تلونکو کسانو سپینه او خړه یا هماغه برګه پټه. Hinter dem der Verkehr auf ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten Sie sich؟ تاسو یو همدغه د پلي تلونکو کسانو پټې ته نږدې کیږئ او مخکې له تاسو نه hinter dem der Verkehr auf ihrem Fahrstreifen stockt او سړک بنده دلته اوس د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله څه کوئ دلته؟ Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen.
د همدغې پټۍ نه مخکې به تاسو ودرېږئ، نه د دې پټۍ په سر باندې، ځکه چې بیا لاره بندېږي. تاسو باید پلی تلونکو کسانو ته لاره خلاصه پرېږدئ. Auf dem Fußgängerüberweg warten. د همدې پټۍ په سر باندې موټر راوله ویدروه او ودرېږه. نه، هېڅکله هم نه، دا هم نه. یوازې دلته دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14. Püchtene, der 4 Numero Püchtene da. Sie wollen bei Grün nach links abbiegen. تاسو ته چراغ شین سوی ده او تاسو غواړئ چپ لاس ته تاو سئ. دلته ولاړ یاستئ او غواړئ داسې تاو سئ. تاسو ته چراغ شین ده. Links neben Ihnen will eine Straßenbahn geradeaus weiterfahren. Was ist richtig? کله چې تاسو غواړئ چپ تاو سئ، دلته هم د ریل پټلۍ ده او دا ټرام غواړي په دې لاره لاړ سي. کومه کړنه دلته سمه ده؟ Gegenseitig Verständigung, weil keine Regel besteht. دغه ټرام د موټروان سره یا د ټرام چلونکي سره باید رابطه وسي یا ورته وکتل سي. کله چې دواړه پوسولو سره پس د هغې نه لاړ سو، ځکه هېڅ کومه قاعده دلته یا قانون نسته. Die Straßenbahn muss warten. Der Straßenbahn باید ماته ودرېږي. Sie müssen warten. تاسو باید ودرېږئ. Sie müssen warten. دلته باید تاسو ودرېږئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده، بیا هم انځوریزه پوښتنه. دا ترافیکي لیک نښه ماته دا معنی راکوي چې زه باید ودرېږم. تام سمه. خو دلته لومړیتوب د چا ده؟ ماته او دلته دواړو ته معنا دا ورکوي چې دا ترافیکي نښه موږ باید لومړیتوب ورکو کوم یو موټرونو ته. دې موټرونو ته څوک چې په چپ او راسته لاس راځي، دلته دوی ته د زیړه د فورفارت نښه ده یا ترافیکي لیک نښه. Ich biege vor dem roten PKW. زه دې موټر نه مخکې تاویږم؟ نه. Ich biege vor dem gelben Fahrzeug ab. د نه مخکې تاویږم؟ نه. دای په ټولو لومړیتوب لري، خو بیا دای په ما باندې لري. Ich lasse das gelbe Fahrzeug fahren lassen. زه باید دا موټر پرېږدم چې لاړ سي. 14مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. دلته وایي کومه کړنه سمه ده. بیا راځو انځور ته. په انځور کې ګورو زه فورفارت لرم. دلته یا لومړیتوب زما دی. دی باید هم ودرېږي، دی هم باید ودرېږي. چې زه لاړ سم پس د هغې نه بیا د سور موټر تیریږي او بیا هم U-Bahn یا د S-Bahn تیریږي، دا ټرام تیریږي. Ich muss die Straßenbahn vorlassen. زه باید دته اجازه ورکړم چې لاړ سي؟ نه. Ich muss den roten PKW vorlassen. دا باید پرېږدم؟ نه. دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو دلته. Ich fahre nach dem blauen LKW. زه د دغه LKW نه وروسته ځم. هو. Ich fahre nach dem gelben PKW. زه د دغه زیړ موټر نه وروسته ځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. بیا هم ترافیکي لیک نښه ده. 12% یا 12% مخ په پورته زوړ ده. Sie fahren eine Kraftfahrzeuge mit manuellem Schaltgetrieb. تاسو یو موټر هغه ډنډه موټر ده ګرځوئ. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen richtig? دلته څنګه یا کله چې تاسو دغه ترافیکي لیک نښه وینئ څنګه سم چلند کوئ یا په دې ځای کې څنګه موټرواني کوئ. Ich schalte stets in einem höheren Gang. زه موټر په ډیر جګ ګیر کې ګرځوم. نه. Ich schalte gegebenenfalls in einem niedrigen Gang. زه کوشش کوم چې په ټیټ ګیر کې موټر دلته چک کړم. دلته یوازې دا سم ده. نولسمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was bedeutet diese Verkehrszeichen-Kombination für Sie? څه معنا ورکوي دغه دوه دانې ترافیکي لیک نښې چې یو ځای راغلي دي؟ یو د فورفارت ده او بله د abgeknickte Straße، هغه Straße چې په ملا باندې راماته سوي وي. Ich muss die Vorfahrt vor dem der von rechts kommenden Fahrzeug beachten, wenn ich geradeaus weiterfahren. زه باید هغه موټرونو ته
زه باید هغه موټرونو ته لومړیتوب ورکړم کوم موټر چې د راسته خوا نه راځي او یا هم زه غواړم مخامخ لاړ شم. نه، ته په Vorfahrtsstraße کې که ته مخامخ ځې، که ته داسې تاویږې او یا هم که ته داسې ځې، ته لومړیتوب لرې دلته. Ich darf nicht nach rechts abbiegen oder geradeaus fahren. زه نسم کوی مخامخ او یا هم راسته لاړ شم. نه، ich befinde mich auf einer Vorfahrtsstraße, die nach links abknickt. زه په یو سرک باندې چې هغې لومړیتوب لرم پکې او چپ لاس ته تاوه شوی. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. بیا هم تاسو یو ډنډه موټر ګرځوئ. wodurch erreichen Sie einen sparsamen Kraftstoffverbrauch. څنګه تاسو کولی شئ تیل سپما کوئ او ډیر تیل مصرف نه کوئ. durch ein spätes Hochschalten beim Beschleunigen. کله چې زه ښه صحیح موټر ته ریز ورکوم او بیا پس د هغې نه ګیر تبدیلوم. نه، durch ein gleichmäßige Fahrweise mit niedriger Motordrehzahl. کله چې د موټر غږ ډیر جیګ نه وي او زه موټرواني کوم یا ډیر ریز نه ورکوم. دا معنی هو durch den richtigen Reifenvolldruck. کله چې زما په موټر کې یا زما د موټر د ټایرونو هوا سمه وي. هو، دا دواړه دلته سم دي. د کلاسه B یا Zusatzstoff سوالونه. لومړی پوښتنه د 4 نمرو ده. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug von starkem Seitenwind erfasst wird? تاسو څنګه چلند کوئ کله چې د اړخ خوا نه ستاسو موټر د باد په وسیله باندې ټیله سي یا کش سي؟ stark beschleunigen. موټر ته به سرعت ورکوي. Geschwindigkeit herabsetzen. خپل سرعت به راټیټوي. او gegenlenken. streng ته دې پام وي. سرعت به ډیر نه ورکوي. هماغه سرعت کې څه په هماغه سرعت یې به راټیټوي او هم streng ته دې پام وي. دلته دا دواړه سم دي او ریز به نه ورکوي موټر ته یا نورم تیز نه ځي. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen? د څه شي حساب یا تمه مو کړې وي کله چې تاسو تر ډیر ځنډه پورې په وچ سړک باندې روان یاستئ او یو دفعه باران کیږي. auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer. کله چې ستاسو شیشه لمده شي او تاسو برف پاکونه چالانوئ نو معلومدار چې شیشه وچه ده او بیا باران سوی ده، هلته به خاوره وي او ستاسو شیشه خاورینه او خټینه کیږي. هو، تاسو سم لید نشئ کولی. auf eine gefährliche Schimmersicht auf der Fahrbahn. او یا هم سم لید نه کیږي په سړک باندې. هو، auf eine kürzeren Bremswege. کله چې سړک لوند سي ستاسو د بریک لاره هم اوږدیږي یعنی ټایر ښوییږي. دا دلته سم نه ده. دریمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße. innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können? تاسو په یو ډیر ښه سم سړک باندې روان یاست چې ښه جوړ شوی ده. innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können. په کوم یعنی ستاسو سرعت باید څومره وي چې تاسو وکولای شئ بریک ونیولای شئ. په 2 مترو کې باید تاسو بریک ونیولای شئ. innerhalb der doppelten von mehr übersehenbare Strecke. زه باید دومره خپل سرعت جی کوم چې 2 برابره د هغه لید چې زه لرم په هغې کې زه بریک ونیولای شم. نه، هغه ساحې پورې چې زه لید کولی شم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4. پوښتنه. Für welche Fahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenauswahl? کوم موټرونو ته اجازه شته ده چې دننه په ښار کې که 2 سړکونه وي هر سړک چې انتخابوي انتخاب کړي. هغه موټرونه چې د هغې وزن 3.5 ټنه وي یعنی دا پیکاوي یا واړه موټرونو ته کولی شي دا خط ونیسي یا دا دننه په ښار کې. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie kommen unerwartet auf einem Fußgängerüberweg zum Stehen. ستاسو پام نه ده خو تاسو یو په یو راځئ
د پلي تلونکو کسانو په سړک یا هماغه پټۍ باندې ودرېږئ. Wie verhalten Sie sich? اوس څنګه چل کوئ؟ Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, den Überweg so weit wie möglich frei zu machen. کوشش کوم چې زه یا مخکې یا وروسته راسم تر څو پورې دا سړک خلاص پرېږدم. Keinesfalls rückwärts fahren, auch wenn hinter frei ist. په هیڅ حالت کې شاته مه راځه ولو که ستاسو شا خالی هم وي یا شاته بل موټر نه وي. Halbseitig auf dem Gehweg fahren, damit den Überweg frei zu machen. د پلي تلونکو کسانو په سړک یا د اړخ سړک ته راواوړه تر څو لاره راخوشي سي. نه که کېدای سو یا لږ مخکې یا لږ شاته راسو. بس خلاص. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. ترافیکي لیک نښه ده. Vor welche Fahrzeug ist das Befahren einer so beschilderten Straße verboten؟ کوم موټرونو ته اجازه نشته ده چې په